کم سړی قرضدار دی د باندې قرباني شته کنه قرضداري زمون پښتانه ار یو ته قرضداري کوي چا په بل چا باندې قرض دي تم قرضدار وي دي ته قرض خوا وي قرض غوښتون کې انسان یا قرض ورکون کې انسان قرضدار هغه ته وي چې د بل چا په چا باندې قرض یې لکه ما ستانه پیسې اغستې نو زه قرضدار یم ته قرضدار نه ته قرض خوای ته د قرض ورکون کې نو داغه خپل مسله ده د دې خپل مسله ده چې کوم انسان په بل باندې قرض دی لکه ما تاسو له قرض درکړی دی نو که ما پستاسو مقتدیانو باندې 4 لک روپۍ قرض وي او ما باندې د چا قرض نشته نو ما باندې قرباني واجب ده اسانه خبره کدا اوس جنې یو بل قرض ورکړي که بوډۍ ورکړي دی کار چا ورکړي دی دا قرض روپۍ داسې دي لکه ستا بینک کې پرتی دي د هغه جب هم ستا بینک دی طالب واپس درکوي که نه وایي جی هغه خو هغه سره دي نو موږ ورته بیا ورته معاف که نو وایي نه 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 معاف کومولی خو یې نه شم نو چې معاف کولی نه شي خو ستا شوې که نه جب کې خو څوک نغدي دومره نه ګرځوي که نه یعنې چا به برسنډه کړې خو بس څوک یې بینک کېږدي څوک یې ګله کېږدي ستا هغه سره پرتې دي که هغه مري او که رغېږي دا پیسې به تاله درکوي چې مړ وي شي د هغه مال نه به دا تاله درکولی کېږي نو ستا پیسې شوې میراث بیا هغه پورې نه تقسیمېږي څو پورې چې تاله نه درکړي دویم عزتمندو قرضدار انسان دی یعنی په چا باندې قرض اوړېدلی دی ما باندې ستاسو د مقتدیانو قرض اوړېدلی دی نو دا خپل مثال چې بیانوم تاسو خو موږ له 1 روپۍ هم نه راکوئ په قرض هم نه راکوئ خو ځه هسې به سوچ خوشحاله به شئ تاسو ماشاءالله مالدار او یو کروڑ روپۍ موږ له راکړي دي موږ هم پکې هسې خوشحاله شو نو عزتمندو ستاسو پیسې دي ماله دې راکړي دي نو زه قرضدار شو ما سره بالفرض قرضداري سره 10 لک روپۍ دي نو آیا د باندې قرباني شته که نشته نو اسان حساب یې دا دی دا به خپل قرض وشماري بادام ګل اجي کارغه او لنډې بونډې سونډې د دې ما باندې دومره قرضونه دي ابه ټولې جمع کړي نو چې هغې وکتل نو 6 لک روپۍ قرض او ما سره په دې وخت کې دوکان کې سامان چې کوم دی د تجارتي مال یا ما سره نقدي روپۍ 10 لک روپۍ دي نو چې 6 لک روپۍ مې ترې لرې کړې څو پاتې شوې نو 4 لک روپۍ باندې قرباني شته نو لہذا ما باندې قرباني شته خو که په ما باندې د خلکو 2 لک روپۍ وي نو ما سره 3 لک روپۍ پاتې شوې او زما په چا باندې قرض هم نشته دی چې هغه سره جمع کم نو بس ما باندې قرباني نشته